امیر حبیب الله خان لغمان ورته دومره ګران و چې په لغمان کې چې اوس نورستان ده په همغه ساحه کې وویشتلی شي. امیر حبیب الله خان کوشش هم دا و چې ژمی ټول په لغمان او ننګرهار کې تیر کړي، خو ننګرهار کې به ډېرې کمې شپې کولې او لغمان کې به ډېرې زیاتې شپې کولې. داخلي جنگونو کې د مجاهدینو او د رهبرانو په واسطه باندې د ړنګول شروع شول. ولې ځانګړې توګه باندې تاریخي ابدات او خاصتا د لغمان د سراج قلعه او د باڼ د چارواکو یا د وخت د حاکمانو د والیانو له لوري په یو شکل د اشکالو چې عقده ورسره درلوده د یې ړنګ کړل او بالاخره د خلکو لاره یې په دې باندې سپره کړه چې دې ته د لاس ور واچوي او دا د ډېر ړنګ کړي. امیر حبیب الله خان کوشش هم دا و چې ژمی ټول په لغمان او ننګرهار کې تیر کړي، خو ننګرهار کې به ډېرې کمې شپې کولې او لغمان کې به ډېرې زیاتې شپې کولې. له خپلو فامیل سره، له خپلو ټول د دربار له همکارانو سره او د وخت له میلمنو سره هغوی به لغمان ته راتله. په دې ځای کې به میشت و، دلته به شپې کولې او بیا به له دې ځایه نورلام صاحب درې ته، کلګوش، نورستان ته، فرغجان ته، په دې ساحو ته به تله او هلته به خپل وړه تېروه او د ګرمې ورځې به په یخو سیمو کې تېرولې او ښکار به یې کوه. تاریخي ابداتو فرمول دا ده چې دې کې ځینې ساحې چې پاتې وي په مغه نقل به جوړېږي او ځینې چې وي هغه به پکې حفظ کوي. دا خښتې چې تاسې د ځمکې په ساحن کې ګورئ، دغه خښتې چې پاتې وي دا موږ حفظ کړي او په همدغه شکل چې نور اړتیا وه هلته موږ ته خښتې جوړې کړي. دا د وخت دروازه وه، موږ تشویش کې وو چې موږ به دې ته څنګه دروازه جوړو. ولې دا چې موږ وکتل له دې دروازه دا په خپل ځای باندې پاتې شوه او له دې نه نقل واخیسته او نورې دروازې پکې جوړې شوې. دا د شا د ناستې اتاق ده، دا اتاق ده چې دلته به میلمانه راتلل، انتظار به یې کوي او شا به په دې اتاق کې کېناسته او بیا به یې د خپلو د لغمان له مشرانو له نور مشرانو سره کتل. دا د هغه پیپونه دي چې په هغه وخت کې کانالیزاسیون لپاره او د اوبو لپاره استعمال شوي. موږ د نمونې لپاره دلته راچولي دي چې وی ګوري او دا په اوسني شرایطو اوسني عصر کې دغسې پیپونه نه پیدا کېږي لکه کوم پیپونه چې په هغه وخت کې استعمال شوي. دا خش فرش یا چې اوس ورنه د موزاییکو د کاشوي د استفاده کېږي، هغه وخت کې د خش فرش نه استفاده شوې ده او دا خښتې په خپل ځای باندې پاتې دي. دا موږ حفظ کړي دي او په همدې ځای کې شته. دا د شا د میلمنو لپاره د انتظار خونه ده چې له نورو اتاقونو نه به راتلل او دې ځای کې به بیا انتظار ښه. له انتظار نه به وروسته بیا د دې اتاق د دې دروازه باندې به دننه شاه حضور ته تله او هغه به له خپلو میلمنو سره لیدنه کوله. چت کې چې کوم ځای کې تختې پاتې دي هغه پاتې شوي دي او چې کوم ځای کې پاتې نه دي همغه لرګی چې دا زموږ د نورستان او د کونړ لرګی و، همدا وطنی لرګی بېرته راغلی او په همغه شکل چې نقشه یې وه په همغه ډیزاین باندې بېرته راغول شوي. تاسې وګورئ چېرته یوه نیمه تخته چې پاتې ده په هغه کونج پورته ساحه کې، دا همغه پخوانۍ تخته ده چې د نمونې په شکل پکې پاتې ده او موږ پکې لګولې.